السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قدرمنو سلامونه قبول کړئ. زه ستاسو ورور عبدالله درانی یم. نن مې درته یو داسې ویډیو راوړې ده چې ډېره عبرتناک او ډېره سبق آموز ویډیو ده. ډېره د خفګان ویډیو ده. خو د شته زما خو په خپله دا زړه ډېر زیات خفه کو او ویډیو را سره تاسو هم وګورئ او مخکې د سره شیر کړئ چې نور ملګري هم وګوري او نور ملګرو ته هم ورسیږي. که چېرته څه ناڅه چا پې عمل وکړو نو موږ ته به هم لږ ثواب میلاو شي او تاسو ته به هم خپل حصه ثواب الله پاک میلاو کړي. ویډیو تاسو په دې سیډ باندې تصویر وینئ. دا یو ماشومه ده چې خپله واقعي بیان کړې ده. نو هغه به تاسو ته زه پلی کړم او د دې واقعه تاسو په خپله واورئ او په خپله شیر کوئ، په خپله به ووینئ. نو کوشش مقصد یو څو خبرې سره زه کوم. کوشش کوئ چې حق حقدارو ته میلاو شي. د داسې خلکو سره مدد وکړئ نو انشاءالله زه وایم چې بې ځایه به نه ځي او الله پاک به ستاسو هغه مدد ته او ستاسو هغه به په ښه ځای باندې لګوي او ستاسو به په کار راځي. نو کوشش وکړئ د داسې خلکو سره مدد وکړئ، د داسې خلکو ملاتړ وکړئ، د داسې خلکو سره ودرېږئ نو الله به درنه راضي شي. ویډیو وګورئ. نوم دې څه شی دی بچی؟ لږ تیزه غږېږه بچی. روبینا. د پلار نوم دې څه شی دی زوی؟ هېر شوی دی. پلار دې څه کار کوي زوی؟ اوس څه شی کوي؟ مړ دی. الله دې وبخښي. ورونه دې شته زوی؟ ته یې مشره لورې. ته څنګه غلی غلی یې بچی؟ مریضه یې؟ څه تکلیف دی بچی؟ ګردو کې دې درد دی؟ څنګه راغلی دلته بچی؟ کې څه شی درکړي؟ کور کې خوراک نشته؟ سهار دې چای څښلی بچی؟ بیګم څه شی وخوړ بچی؟ اوبه دې څښلې؟ بیګا تاسو شی نه دي خوړلی؟ دا ګردو درد کله نه دی بچی؟ هر وخت یې؟ علاج نه دی کړی؟ کور هم خپل دی بچی؟ بل چا کره اوسېږي؟ تاسو کره اوس شی نشته چې درته واخلم بچی؟ نه شی چې نه وي ته ډېره خفه کېږي لورې. خفه کېږم بچی. څوک مریضه ده بچی؟ هغه څه مریضه ده؟ څه مریضه ده هغه؟ الله اکبر. دوستانو زه نور نشم غږېدی. دغه حالت دی زموږ په دې وطن کې. الله دې ورحمېږي. الهي پروردګار دې خیر پېښ کړي.